د 1403 هجري شمسي کال د عقرب میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 452,031 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 346,233 ټنه، د عقینې بندر له لارې 40,988 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 80,988 ټنه او د خواف هرات له لارې 4,229 ټنه چې ټول ټال 452,031 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي. په عقرب میاشت کې 1,950 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دی. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقي او ځان بساینې ته لاره هواریږي. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معاینیت ته مراجعه وکړئ. ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.